راشه که تودیږئ څوکۍ یوه ده غني او عبدالله دواړه وی لوړه کوو. په سلامونو ما هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ سای. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونه خبر شئ چې ډاکټر عبدالله بیا څه ویلي دي. د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنه کې بریالی نومان محمد اشرف غني او د ناکام نومان عبدالله دواړو په دې اساس پړاو کې خبر ورکړی ده چې په ولسمشري ټاکنه کې د بریالیتوب وروسته دوی د لوړې مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی ښودلی ده. نن د ولسمشر غني ترڅنګ اجرایه ریاست ډاکټر عبدالله په مشرۍ په ټاکنو کې له لانجو او ناندریو وروسته خبر ورکړی ده چې دوی هم د ولسمشر په توګه د لوړې مراسمو ته بشپړ چمتووالی ښودلی ده. د اجرایه ریاست ویانو وایي ډاکټر عبدالله د لوړې مراسمو لپاره ځانګړی کمیسیون ټاکل شوی ده او د لوړې کولو پر موخه یې لومړنۍ خپل منځنۍ ناسته هم کړې ده. دوی وایي هڅه کیږي چې په دې برخه کې چمتووالی ژر بشپړ شي. اجرایه ریاست د عبدالله د لوړې مراسمو د کولو نیټه نه ده اعلان کړې، خو وایي ډیر ژر به د نوموړي د لوړې مراسمو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني هم په یو تازه حکم کې اړوند ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې تر پنجشنبې ورځې پورې د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی ونیسي. ولسمشر غني چې د افغانستان په ټاکنو کې د انتخاباتو کمیسیون له لوري بریالی اعلان شو، له جوړ شوي ځانګړي کمیسیونه وغوښتل چې ژره تر ژره د لوړې مراسم هم برابر کړي. یو شمېر افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د 1998 کال ولسمشریزې ټاکنې محمد اشرف غني بیا ځلې وګټلې. نور نمایندان د لانجې نه کوي ځکه چې له همدې امله له انتخاباتو کمیسیون څخه د ولسمشر باورلیک هم ترلاسه کړی دی. خو عبدالله بیا د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غني دوهم ځل بریا نه مني، خدای دې هیڅ په ونه مني، او وایي چې د 1998 کال په ټاکنو کې نوموړی د شفافو رایو په ترلاسه کولو سره بریا خپله کړې ده، خو کمیسیون ورسره درغلي کړې ده او له همدې امله یې غني بابا بریالی اعلان کړی ده. نوموړی څو ورځې وړاندې د نتایجو د اعلانېدو سره سم خبر ورکړی ده چې هغه د افغانستان بریالی ولسمشر بلل کیږي او ډیر ژر به همشموله نوی حکومت جوړ کړي. عبدالله په ورته مهال کې په یو لړ خپل سري پریکړو باندې هم تورن شوی ده چې ګواکې په خپل سر یو شمېر ولایتونو ته والیان ټاکلي دي، خو حکومت حکمونه مکتبونه او د ریاست جوړښت لغوه اعلان کړ. د یادولو وړ ده چې د افغانستان په ټاکنو کې د وروستیو رامنځته شویو لانجو له کبله ټول افغانان سخت خواشیني دي او په نړیواله یې غږ کړی ده چې روان کړکېچ حالات ته د نور د پای ټکی کېږدي. دوستانو ستاسو د عبدالله دا کړنه څنګه ارزوئ؟ چوکۍ یوه ده مګر عبدالله هم ځان ورته کاندید کړی دی. راځئ خواږه نظرونه په ویډیو کې راسره وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، خو وخت درته غواړم.